دې څو شعرونه چې په ځان مې شک د مؤمن ځکه راځي ماله د جنګ د نومه کرکه راځي شک د مؤمن ځکه راځي ماله د جنګ د نومه کرکه راځي د خور پلو دې درنه اور وانخلي بچیه تو دې له ټوپکه راځي. شروع کوم په نامه د خدای چې ډېر زیات بخښونکی او مهربانه دی او درود و سلام په هغه هستی د چا له برکته چې الله پاک دنیا پیدا کړې ده. ډېره زیاته مننه د خور مې پښتو ادبي ټولنې د هغوی د صدر نبیالله سپینغر صاحب، رحیم منګل صاحب، شوګیر صاحب، خیالي صاحب، ملګري ډېر دي خو سمه جوړه زما اولنی ملاقات دی نو ټول نومونه راته یاد نه وي. زه دغه شان ټولنې زموږ هم د په هغې کې د ټولو نه ادنا او ناپوهه شاعر زه یم او دلته تاسو زما په اعزاز کې پروګرام وکړو نو زه الفاظ نشم را پیدا کولی چې تاسو شکریه ادا کړم. خو دغه د اعزاز نوم د نوم راغلی تاجولي صنم صاحب وایي چې نه د تورو نه د زغرو جنګ پکار دی په دې سیمه د سندرو جنګ پکار دی او چې یو بل د خیالونو نه خبر شو زموږ میانځ کې د خبرو جنګ پکار دی. د شاعر سړي له پکار دی چې دې د نورو ملګرو خیالونه وپېژني وویري دې سره د انسان هغه تخیل را بیدارېږي الهام ته انتظار کول نه پکار سړی نور لیکلو کې زما نه اکثر خبرې بیا ګډې وډې کېږي او زه به ته څو شعرونه ویم چې وي امن هلته نه کمزوري کېږي چې وي امن هلته نه کمزوري کېږي د جنګونو سره زړه کمزوري کېږي چې وي امن هلته نه کمزوري کېږي د جنګونو سره زړه کمزوري کېږي او دې سړي باندې څه بل شانتې بلا ده د ظالم مخ کې خوله کمزوري دې سړي باندې څه بل شانتې بلا ده د ظالم مخ کې خوله کمزوري کېږي او که راځې خو چې رقیب سره را نه شي د ترخو سره خواږه کمزوري کېږي که راځې خو چې رقیب سره را نه شي د ترخو سره خواږه کمزوري کېږي او چې غمونه مې د کور څومره زیاتېږي چې زما دومره ویښته کمزوري چې غمونه مې د کور څومره زیاتېږي نو زما دومره ویښته کمزوري کېږي ښایستونه لا پناه نه وي عجیبه زر په عمر باندې نه کمزوري کېږي زر په عمر باندې نه کمزوري کېږي. پرونه جنګي ماحول کې به داسې ویني وطن کې داسې بنډار را جوړول ما د خان مولوي یو شعر راغلی چې اوس چې څه لویه حادثه نه وي نه جاړمه اوس په وړو وړو غمونو خوشحالي کوم. د درې شعرونه نور چې قات شوی په ټول کلي کې انار دی خدایه خیر بچی مې هم په دې پسې بیمار دی خدایه خیر او دارو له مې د مور چا نه پیسې دې قرض کړې ولاړ راته په لاره کې شکمار دی خدایه خیر او دې ښار کې د ټوپک نه بغیر بل څه نه خرڅېږي زمونږ پکې د ګلو کاروبار دی دې ښار کې د ټوپک نه بغیر بل څه نه خرڅېږي زمونږ پکې د ګلو کاروبار دی خدایه خیر ښکاریان مې په نظر راغلل ټوپکې ورسره دي په بڼ کې د مرغونو ډک چینار دی خدایه خیر ښکاریان مې په نظر راغلل ټوپکې ورسره دي په بڼ کې د مرغونو ډک چینار دی خدایه خیر پیشو پکې د پیو د کټوۍ واګداره شوې او مار پکې د جالې څوکیدار دی پیشو پکې د پیو د کټوۍ واګداره شوې او مار پکې د جالې څوکیدار دی خدایه خیر. او دوه درې شعرونه نور چې بېوسه وه رواج ترېنه غوښته بنارسۍ بېوسه وه رواج ترېنه غوښته بنارسۍ په سر له یوې مور لور ته زړه بنارسۍ بېوسه وه رواج ترېنه غوښته بنارسۍ په سر له یوې مور لور ته زړه بنارسۍ ماشوم زوی لري دوه څادره راوړل خو ملک صاحب دوه لونه لري ور نه کړه یوه بنارسۍ ماشوم زوی لري دوه څادره راوړل خو ملک صاحب دوه لونه لري ور نه کړه یوه بنارسۍ لوګو کې عطر ګډ دي د سوري نوم دې ورک شي
دې کور کې چاسېدلې ده تازه بنارس دی اردو کې عطر ګډ دي د سورې نوم دې ورک شي دې کور کې چاسېدلې ده تازه بنارسې چې ما به ورته وی چې تا د سر وړه مدورې کړه جوړه په کاغذ به یې وړه بنارس چې ما به ورته وی چې تا د سر وړه مدورې کړه جوړه په کاغذ به یې وړه بنارسې په مرګ به هم د خپلې نظریې نه رسته نه شم خوره به مې په کټ وي تکه سره بنارسې په مرګ به هم د خپلې نظریې نه رسته نه شم په کټ به مې خوره وي تکه سره بنارسې د قام پیغلو مې خپلې لوبټې کړلې سنبالې زلمو چې مې په سر کړلې ښایسته بنارسې او حقیقي څو شعرونه چې په ځان مې شک د مؤمن ځکه راځي ما د جنګ د نومه کرکه راځي شک د مؤمن ځکه راځي ما د جنګ د نومه کرکه راځي د خور پلو دې درنه اور وانخلي بچیه تو دې له ټوپکه راځي د خور پلو دې درنه اور وانخلي بچیه تو دې له ټوپکه راځي زه د خپل مرګ دعوه په چا وکړمه هر یو ګزار له تربوزکه راځي د خپل مرګ دعوه په چا وکړمه هر یو ګزار له تربوزکه راځي د پښتنو د سر سودا به کوي دلته به اوس یو الوتکه راځي د پښتنو د سر سودا به کوي دلته به اوس یو الوتکه راځي دا چې ولاړ د پیر امن بیرغ زما قاتل له دې پاټکه راځي دا چې ولاړ د پیر امن بیرغ زما قاتل له دې پاټکه راځي په دغه تمه باندې ناست دی عجیب چې به انصاف کله په ځمکه راځي یو وارې بیا ټولو ملګرو یوه نړۍ مننه ډېر ښه دا و عاجز صاحب چې خوندور شعرونه موږ سره شریک وو که څه هم مخکې وویلو چې دا د ډېر لوی پروګرام حقدار وو خو د ټولې دې حالاتو موږ ډېر بېوسه یو هغه موږ بیا بخښنه ونه غواړو چې هغه شانتې پروګرام یا بنډار موږ د ده په اعزاز کې جوړ نه جوړه انسان یو ښه پاته ورته لګېږي خو بیا هم څه نه څه زړه کې را نه شي امید لرو چې دا موږ ته بخښنه وکړي پروګرام په همدې ځای باندې پای ته رسېږي ګلبدر خیالي صاحب نه مو خواست کوو چې د شاعرانو ملګرو دپاره د دې علاقې سیمې دپاره پښتون وطن دپاره په اختتامي دعا باندې دا پروګرام پای ته ورسوي